سلامونه او نیکی هیلې ګرانو ملګرو زمونږ بیا هم سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. قریشي د کشمیر په مسلې له هند سره جنگ نه کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې د کشمیر په اړه د هند سره د جګړې امکان نشته. د هند صدر اعظم د کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو نه وروسته د پاکستان حکومت سخت احتجاج کړی و او د پوځ مشر په یوې وینا کې ویلي و چې د کشمیر په اړه به د خپل مسؤلیت پوره کولو په خاطر تر هره بریده پورې ورشي. ښاغلي قریشي یوې خبري غونډې ته وویل پاکستان پوځي لارې چارې نه لټوي. موږ د دې مسلې د حل لپاره یو سیاسي قانوني او ډیپلوماتیکه لاره لټوو. د پاکستان چارواکو د عکس العمل نه وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ د یوې بلې پوځي شخړې د پارېدو اندېښنه پیدا شوې وه، خو د قریشي دغه وینا ښایي وضعیت تر یوه بریده سم کړي. د پاکستان او هند ترمنځ دوه جنګونه شوي دي، خو د هغې نه وروسته چې دواړو ملکونو اتومي قدرت ترلاسه کړی دی د دوی ترمنځ اړیکې سمیدې شوي دي. ګرانو ملګرو که تاسو زمونږ دغه ویډیو خوښه شوې وي نو زمونږ چینل سبسکرایب، لایک او زمونږ ویډیو در سره شریک کړئ. خوشحاله اوسئ.